په اوس وخت کې هر ځوان غواړي چې انلاین تجارت شروع کړي، خو د انلاین تجارت له تاوانونو څخه نه دی خبر. یوازې غواړي چې میلیونر شي یا یې هم د شیطان ور خبرې اورېدلي. تجارت چې څومره ګټې لري د هغه 10 برابره تاوان هم لري. زیاتره کسان تاسو ته د امازون ګټې بیانوي، خو هیڅوک تاسو ته د امازون تاوان نه بیانوي، ځکه دوی تاسو باندې خپل کورسونه خرڅوي. لومړی که چیرې تاسو انلاین تجارت پیل کول غواړئ، نو کوشش وکړئ چې فریلانسینګ شروع کړئ. فریلانسینګ یو له غوره بخشونو څخه دی چې تاسو کولی شئ خپل مهارت په نورو باندې خرڅ کړئ. له دوو بخشونو امازون او کرپټو کرنسي څخه ځان وساتئ. که چیرې بیا هم غواړئ چې امازون کې پانګونه وکړئ، نو حتما ځینې نکات در سره په یاد ولرئ. FBA پر ځای FBM شروع کړئ، ځکه تاسو سره په خپل مال په خپل کور یا په خپل ګدام کې وي. هیڅکله د $100 څخه پورته مال مه اخلئ، ځکه تاسو څخه بیا زیات کسان نه اخلي. نو د همدې لپاره چې څومره یې ریټ کم وي، ګټه پکې کمه وي، خو بیا هم خرڅیږي زیات. هر کله چې یو پروډکټ اخلو یا هم پروډکټ هانټینګ کوو، باید لاندې 10 نکات مو په پام کې وي. لومړی، د پروډکټ باید وزن بیخي کم وي، ترڅو موږ یې په امازون ویرهاوس کې کوم پیس رانشي. دغه شی باید د شیشې څخه نه وي جوړ، یعنې د ماتولو وړتیا باید ونه لري، ترڅو تاسو ته دغه شی بیرته ریټرن نشي. دریم، دغه پروډکټ باید په هر موسم کې خرڅ شي، په یو موسم پورې اړه ونه لري. دغه پروډکټ باید ډیټ اف ایکسپایر ونه لري. که چیرې دغه پروډکټ ایکسپایر شي، نو امازون یې له خپل ویرهاوس څخه لرې کوي. پنځم، د دې ډول یا هم رنګ ډیر مهم دی. کوم رنګ یا کوم ډول چې ډیر خرڅیږي، هماغه پروډکټ واخلئ. شپږم، دغه مال باید امازون ونه لري. که چیرې دغه مال امازون ولري، نو تاسو نشئ کولی چې له امازون څخه دغه مال خرڅ کړئ. اووم، د هغه ځای سره باید دغه پروډکټ سمون ولري، ترڅو په هماغه ځای کې خرڅ شي. اتم، برېښنایي شیان باید نه وي. که چیرې دغه برېښنایي شیان وي، تاسو له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږئ. مثال په توګه یا ماتیږي یا هم کوم بل مشکل وي، نو تاسو له برېښنایي شیانو لکه لیپټاپ یا هم موبایل، همدارنګه LCD دې څخه ځان وساتئ. نهم، کیفیت باید لوړ وي. که چیرې کیفیت یې لوړ نه وي، نو تاسو ته بیرته ریټرن کیږي او نیګیټیو ریویو تاسو ته درکوي. لسم، هغه کسان چې دغه پروډکټ خرڅوي، د هغوی شمېر د 8 څخه نیولې تر 100 پورې باید وي. که چیرې ډېر زیات شي، بیا تاسو نشئ کولی چې دغه مال پکې خرڅ کړئ. کاپي رایټ ته تل پام کوئ. که چیرې تاسو کاپي رایټ ته پام ونه کړئ، نو تاسو به له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شئ او حتی اکاونټ مو هم په خطر کې کیږي. او هغه کسان چې پیسې نه لري او د انلاین تجارت لپاره له نورو څخه پور کوي، نو تاسو هیڅکله دغه پور مه کوئ، ځکه تاسو له ډېرو تاوانونو سره هم مخامخ کیدلی شئ. لکه څنګه چې زیاترو کسانو خپل هر څه په امازون کې له لاسه ورکړي، همدا ډول تاسو هم کولی شئ چې خپل هر څه له لاسه ورکړئ. نو د همدې لپاره مخکې له دې چې تاسو پانګونه کوئ، ډېر فکر وکړئ، ترڅو خپل هر څه پکې د لاسه ورنه کړئ، او په پیل کې ډېره کمه پانګونه وکړئ. که چیرې دغه پروډکټ خرڅ هم نه شو، نو ستاسو ډېرې پیسې به له منځه نه ځي.